په بزګرانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو د ویش په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان له لوري او د کندوز کرنې اوبه لګولو مالداري ریاست د دسبدس دفتر سره په همکارۍ د دغه ولایت مرکز په 1000 بزګرانو کیمیاوي سره او اصلاح شوي غنم وویشل. در مرکز ولایت قندوز برای بیشتر از 7000 دهقان گندم و کود برای دهقان محترم توزیع میشه و این از طریق مؤسسه دست به دست با همکاری ریاست زراعت که قبلا سروی شده بود امروز عملا توزیعش آغاز شد و این پیام ما برای دهقان محترمی است این گندم را برای زراعتشان استفاده بکنند. دست به دست دفتر مسئول د غنمو اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو د ویش موخه په دې ولایت کې د کرنې وده او د هغو بزګرانو لاسنیوی بولي چې د تیرو وچکالیو له کبله زیانمن شوي دي. کارمندای تکنیکی مؤسسه با همکاری ریاست زراعت دهقانی که تحت پوشش قرار گرفتند آموزش‌های تکنیکی و مسلکی را در تمام قریات ولایت قندوز که بیشتر از 523 قریه تحت پوشش است یا دایر میکنند تا سطح حاصلات دهقان افزایش یابد. په ورته مهال هغه بزګران چې له دې مرستو برخمن شوي د کرنې ریاست او ولایت دفتر څخه مننه کوي او د بزګرانو ملاتړ په موخه د ورته مرستو د دوام غوښتنه کوي. خوشبخت هستیم. تشکر از اینکه برای ما دهقان کوت و گندم توزیع کردن که ما بتوانیم در زمینهای زراعتی خود از این استفاده کنیم. دیگه خواهان کمک های بیشتر از مؤسسات در رأس زراعت که کمک میکنه خواهان کمک های بیشتر است. ریاست زراعت متشکر هستم که با وقت برای ما کوت و گندم داده ما بتوانیم زمینهای خود پاش بتیم از او حاصل خوب بگیریم. د کندوز په بزګرانو دا کومکی کڅوړه په داسې حال کې ویشل کیږي چې دغه دفتر د کندوز په کچه په نږدې 15000 بزګرانو اصلاح شوي غنم او کیمیاوي سرې ویشلې دي.